په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرواتني هارش پر افغانستان د پاکستانی پوځ بریدونه او له امله یې د بېګناه خلکو او کرکټ لوبغاړو په نښه کېدل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب په برخه کې باید د ملګرو ملتونو منشور او نړیوالو قوانینو ته درناوی وشي. هغه چې تېره شپه د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې خبرې کولې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې په داسې وخت کې تړل شوي چې په افغانستان کې د میوو د ترلاسه کولو فصل و او افغانانو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. ښاغلي هارش زیاته کړې چې سوداګري باید د وسیلې په توګه ونه کارول شي. په همدې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی امین الله اتل او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد ولي بغلانی. تاسو دواړو ته هرکلی وایو، ستړي مه شئ. بغلانی صاحب، بحث له تاسو څخه پیلوو. هند وایي پر افغانستان د پاکستان بریدونه غندي. ستاسې په نظر څومره اړتیا ده چې دغه قضیه نړیوال میز ته ورسیږي او هلته د موضوع هغه حقیقي اړخونه رابرسېره او پرې بحث وشي؟ سلامونه د لوی او بخښونکي خدای په نامه او یو خاص سلام د افغانستان مجاهد مبارز مسلمان ملت ته. منګه تاسو دا تاریخ ثابته کړې ده، اسلام ثابته کړې ده چې په کوم مشروع جنګي نو هلته په عادي خلکو باندې اسلام اجازه نه ورکوي چې هغه مړه سي یا هغه اسیر سي یا هغه بې عزته سي. دا جنګ د منګه نه ده، دا یو غلچکۍ عمله ده. پاکستان منګ سره جنگ نه ده، د یو خاصه ډله ده چې هغه خپل ځان مطرح کوي، خپل ځان ته شخصي ګټې لري. هغه نه د پاکستان په قصه کې ده نه د منګه. نو منګه له نړیوالو نه غواړو چې دا خاصه غلچکۍ ډله، یو منفوره ډله چې دا ملل متحد د حق محکمې ته وغواړي، انټرپول پولیسو ته اجازه ورکړي چې دا ونیسي او دوی په بین المللي سټیج کې محکمه کړي او دا نورو ته عبرت سي او د منګه مظلوم او مجاهد ملګري او اولادونه یې شهیدان کړي دي، د هغو غرامت او تاوان ورکړي د اسلامي او د بین المللي اصولو په مطابق باندې. او بله هغه خواهش هم د پاکستان د مسلمان ملت نه ده چې داسې خلکو پسې لاړ نه سي او که تګ خلاصه کوي چې دا دوی په ګوته کړي او دوی اجازه ورکړي ملکي حکومت چې نور د همسایګانو د مسلمانانو او د دوی د خپلو خلکو د ازار او اذیت نه سي. دا یو د خلک په ولکه کې نیولي دي، یوه خاصه کوچنۍ ډله ده چې دا پخوا خلک پرې نه پوهېدل، پخوا مطبوعات نه وو، پخوا خلکو سره درک نه وو، رفت و آمد نه وو، مخابرات نه وو. دوی په دې خلکو سیمه کې خپل چل شوي میلې کولې، والته په خپل ملت باندې هم سلطه درلودله او په همسایګانو یې درلودله. اوس لله الحمد دنیا وښیاره سوې ده، د افغانستان ملت له څو پړاوونو نه راوتی ده، اوس په هر څه پوهېږي. خو همدغه ډله چې تاسې یادوئ څوک کېدلی شي او د چا لپاره، د کومو موخو لپاره ولې دغه ډول کارونه ترسره کوي؟ دا کړۍ خو په نظامي هغه کې ایسای ده او مخې به یې شاید نور څوک ورسره وي، پشتیوانه به یې کوي، خو دوی شخصي ګټې هدف دي. دوی په دې هم مختص سوي دي، په ټوله جنګونو کې په سیمه کې دا کار کړی ده. اوس هم دوی فکر کوي چې موږ به همدغه کار اوس د افغانستان په مظلوم ملت باندې په دوی تجاوز کوي. یا مثالا که یو مثال راوړم، د پاکستان 19 صدراعظمانو ولې 15 کاله عمر خپل پوره نه کړ؟ هلته خو ټي ټي پي نه وه، هلته خو ملا هیبت الله اخوند په قدرت کې نه و، هلته خو طالبانو اسلامي امارت نه و. نو دا خپل خلک دوی ولې دا 19 وزیران ولې دوی ونیول، ولې بندیان کړ، ولې اعدام کړ، ولې د مخکې د منګه مخکې د 80 کاله کېږي د افغانستان سره دوی سیاسي او فرهنګي اړیکې صحیح نه ساتي؟ دوی خپلې څو نفره دي خاص خپلې ګټې لري. ځینې خلک دا خبره کوي چې دلته د کونړ اوبه دي، د ډیورنډ کرغېړنه کرښه ده. دا نه ده. هدف یې څه کېدلی شي؟ هدف یې دوی په منطقه کې ګډوډي او دوی شخصي ګټې. شخصي ګټې به یې څه وي بیا؟ شخصي ګټې به یې دوی دا وي چې له نورو نه پروژه اخلي، د افغانستان کې به سیستم خراب وي، د افغانستان د اموالو او د تجارت محصول به دوی اخلي. خو فکر نه کوي دوی چې که چېرته یې ګاونډی په اور کې سوځي، دوی به له هغه په زیاتو لمبو کې سوځي؟ که ګاونډی په امن کې وي، شاید دوی تر هغې په زیات په امن کې وي. دوی دغه خاصه ډله نه د خپل ملت غم کې ده، نه د بل ملت غم کې ده. کنه اسلام دوی مسلمان ځان بولي، مسلمان دي، د منګ ورونه دي، نو دی ولې د غیر اسلامي حرکات کوي؟ دلته یې څوک شهیدان کړي دي؟ دلته طفلونه دي، دلته ځوانان دي، دلته د کرکټ هغه دي، دلته خویندې ورونه یې شهیدان کړي دي. آیا دوی په دې فکر نه کوي چې موږ څه کړي دي؟
خو د دوی هغه ادعا چې بیا یې کوي چې په افغانستان کې مو د ټي ټي پي غړي او د نورو وسلوالو ډلو غړي په نښه کړي دروغجنه ده؟ بالکل 100% کې دروغجنه ده. نو ټي ټي پي چیرې دلته؟ ټي ټي پي خو مخکې د اسلامي امارت دغه مجاهدین بندیان ګوندنامو کې وو یا پټ وو، خو تا په وزیرستان کې ځای ورکړی وو، تا ورته معاهده ورسره کړې وه، تا چشنیانو هلته جنګ کوو په وزیرستان کې، ته سواته پورې دې رسولي وو، تا حافظ هغه پیدا کړی وو، هغه ګلباغ و دا خل پیدا کړي وو. اوس هم تا ستا خپل شخصي د کور کار ده، په دې باندې موږ څه کار لرو؟ دی اوس یو کله یو دا کوي چې دې سره کار دا کار خو دوه رپې جوړېږي، په هر کمپیوټر کې جوړېږي. بیا بل خو موږ ونه شو کولی چې یو مهاجر ته یو څاپېړه به تا ولی، تا به ظلم ورسره کړی، هغه به تا بد ویلي. نو هغه خو د اسلامي امارت د افغانستان مظلوم ملت خو دا نه دي ورته ویلي چې ته راشه جنګ وکوه. اول تلی نه ده، ستا نه دروغ ده چې بیا ته یې دا کوې کومه ده. ته راځه په بین المللي محکمې ته ما سره لاړ شه چې تا محکمه کوي که ما محکمه کوي. ایا ته دا ظلم کوې؟ دا ظلم تا په سر باندې هم د اقتصادي زیان له موږ نه دوی ته زیاته اخوتی ده، خو دوی د خپل ملت په غم کې نه تلي. کور مودن تشکر. ډېره زیاته مننه. اتل صاحب تاسو ته راګرځو. د هند استازي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې پر افغانستان د پاکستان بریدونه وغندل او ویل چې په افغانستان کې بې ګناه ملکي وګړي او د کرکټ لوبغاړي په نښه کړي. همدا ډول د دروازو د بندېدو په اړه ویل چې پاکستان په داسې وخت کې له افغانستان سره دروازې بندوي چې د افغانستان د میوو سیستم او افغان تجاران زیان وویني. ستاسې په نظر له افغانستان څخه یا د افغانستان له دایې څخه په نړیوال سټیج د هند ملاتړ د هند د شخصي ګټو په موخه ده او که د افغانستان دایه پر حقه ده او د هند غوندې یو هیواد ملاتړ له افغانستان څخه د سیمې نور هیوادونه هم دې ته مجبوروي چې د افغانستان له دایې څخه ملاتړ وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونیکي هیلې تاسو ته، د تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته، بغلانی صاحب ته. مفتون صاحب بیتونه دي وایي په یوه معنا پیغام د خوشحالۍ یم خو په بله معنا بیا د خطر زنګ یم، په مغرور بادشاهانو مې قلنګ دی، زه د ستړې زمانې داسې ملنګ یم. د پاکستان ستونزه، د پاکستان شخړه تنها نن د منګه سره نه ده. راځئ چې لږ هاخوا دې بحث اوج ته موږ تاسو ورسیږو. د پاکستان تشکیل چا کړی دی؟ پاکستان ولې تشکیل شوی ده؟ د انګلستان په لاس باندې پاکستان تشکیل شوی ده، تر ننه پورې اداره هم د هغوی لخوا نه کیږي. پاکستان یو خپلواکه ملک نه ده. کله چې یو ملک خپلواکه نه وي دغه هیڅ خبره قابل د اعتبار نه ده. همیشه زموږ او تاسو مخکې چې کوم حکومتونه تیر شوي دي هغوی په لسګونه ځله دغه چې اوس دوی وایي چې موږ تاسو ته تضمین درکوو، در سره کینو چې به موږ په دغه د تورخم دروازه بندېږي، د بولدک دروازه بندېږي، د موږ د میوو په سیزن کې لاره بندېږي، موږ تضمین درکوو. نو دغه تضمینونه دوی 10 ځله نور تیل حکومتونو ته ورکړي دي. خو متاسفانه چې څوک خپلواکه نه وي، د یو څوک چې د خپل د ځان واک ونه لري، نو هغه به زموږ د دروازو پرانیستل او بندول د ده واک به څه ولري. نن هم د پردي په لاس کې دی، پرون هم د پردي په لاس کې، اوس هم د پردیو په لمسون سره او د پردیو د پشتیوانۍ سره چې هغوی د پاکستان نه ملاتړ کوي. پاکستان په منځنۍ اسیا کې ټولو هیوادونو ته سرخوږی جوړ کړی دی. دا سرخوږی تنها د افغانستان سره نه ده. هر صاحب چې دا څرګندونې کوي په نړیوال سټیج د موږ نه ملاتړ کوي چې د پاکستان بریدونه په افغانستان باندې په ناحقه دي. په کشمیر باندې هم جنګ ده، په کشمیر باندې هم دوی لسګونه ځله حملې کوي. د کشمیر سره د دوی ستونزه ولې نه حلیږي؟ د افغانستان سره د ډیورنډ په کرښه باندې دوی ستونزه ولې نه حلیږي؟ وخت نه وخته د دوی سرخوږی د ایران سره دی، د ایران سره ولې د دوی ستونزه ده؟ د پاکستان تشکیل په منځنۍ آسیا کې د مسلمه امت د نفاق، د مسلمه امت د ټوټې ټوټې کولو لپاره پاکستان جوړ شوی دی. او که په هر قیمت دوی هغه خپلو موخو ته ځان رسوي. ځکه که موږ تاسو وګورو، د دوی صدراعظمان وګوره، د دوی د حکومت لوړپوړي چارواکي وګوره، حتی دوی په یوې ورځ کې په 2 ورځو کې محکمه کیږي، 3 ورځې وروسته بیرته خوشي کیږي. ولې هم چې چا د حق غږ پکې پورته کړی ده، هغه خلک اوس هم د زندان په تورې تیارو کې پراته دي. علي وزیر د پی ټي ایم غړی ده، تاسو وګورئ څومره کې وخت په زندانونو کې پروت ده. د هغوی د هغه کسان چې دوی د حکومت په راس کې وو، د حکومت په تورې تیارو کې پراته دي. عمران خان نیولن مثال ده. نو چې یو څوک د خپل دننني اختلافات حل نشي کړی، یو څوک د خپل واک ونه لري، نو هغه به زما سره دغه ستونزې سره رقم هوارې که. موږ 2 ورځې مخکې تللي وو بولدک ته، بولدک دروازه موږ وکتله، د هغه څخه هم لیدنه وکړه. څوک دي خو پښتون یې په منځ کې تقسیم کړی ده، جنګ یې په پښتون قوم باندې ټپلی ده. دا جنګ چا ټپلی ده؟ خو پښتون دواړه طرف ته پکې تباه کیږي، پښتون پکې وژل کیږي.
د انګلستان چې کله په افغانستان کې ماته وخوړه د احمدشاه ابدالي صاحب په وخت کې هغه هیڅکله موږ ته زړه نه وځي همغه قصد چې اوس له افغانستان څخه اخلي نو په فعلا کې که هار صاحب په نړیوال سټیج باندې د پاکستان دغه بریدونه په افغانستان باندې غندلي نو دا موږ ستایو نیک اقدام دی ښه خبره یې کړې ده ځکه چې د ده تر څنګ نور زموږ او تاسو ګاونډي هیوادونه هم که چېرته د دغسې فکر به نه کوئ چې هند له پاکستان سره خپله دښمني به پالي او په دغه ډول به دا بریدونه غندلي وي دوی ټول یو نسل ده دوی ټول پنجابیان دي که څه په هند کې پراته دي او که څه په پنجاب کې پراته دي د احمدشاه ابدالي په وخت کې دغه ټول سکان او مرهټان او همدغه پنجابیان ټول د افغانانو په مقابل کې نه جنګېدل هغه وخت کې بیخي پاکستان شتون نه درلوده چې پنجابی د افغان دښمن به ورسره جنګېدو نو هغوی هېڅکله که هند هم دی هغه د ما د غمه لیونی نه ده چې زما له غمه په نړیوال سټیج باندې چیغې وهي چې زه د افغانستان بریدونه غندمه د خپل ګټه او د پاکستان لپاره یوه بدنامي په نړیوال سټیج باندې جوړوي تر څو پاکستان انزوا ته بوځي هغوی بالکل خپل ګټې پالي زما او ستا ګټه که غواړو خپل ګټې وپالو تنها د افغانانو په لاس کې دي ملي یووالی دی ملي روغه جوړه ده دغه اشخاص چې نن د افغانستان څخه بیرون پراته دي د افغانستان په غیاب کې فیصلې کوي د افغانستان په غیاب کې کینی او د امارت په وړاندې باندې خپل دریځ ښکاره کوي زه وایم چې څه ضرورت دغه غونډې د څه لپاره کې نه وي هغه اشخاصو چې امتحان مو ورکړی ده موږ غوښتنه څه شی ده زموږ غوښتنه ترې دغه ده چې راشئ خپل ملک مو دی کښېنئ ملي روغې جوړې ته کښېنئ ډېره زیاته مننه کور مودان اتل صاحب سلامت اوسئ بغلانی صاحب هند افغانستان او پاکستان په سیمه کې یو درېګونی مثلث دی او چې کلونه په نړیوال سټیج او په مهم مسایلو کې دخیل پاتې شوي او ارزښت یې په سیمه ییزه جغرافیه کې تر ټولو لوړ دی د دوه ځلو همغږي د افغانستان او هند همغږي به یې څومره مهمه وي او د پاکستان لپاره به څومره خطرناکه ثابته شي ډېر ښه په ځای سوال دی وکړو انګلیسان چې کله وتل پرداس ورکو په افغانستان کې د پښتونستان موضوع پرېښودله د هند او پاکستان جوړ کړ هغه کې د کشمیر موضوع پرېښودله ایران ته یې د کردانو موضوع پرېښودله ترکیې ته یې د کردستان موضوع پرېښودله همداسې بنګلادیش یې پرېښوده نو دا د انګلیس یو تفریقه وه چې دلته یې پرېښودله چې دلته دی بیا لاس وکړي او له دې نه کار واخلي نو دا دې سیستم ته چې وګورو هند د موږ نه لږ لرې ده په خپل درد کې هم سوځي خو د موږ غږ چې کېدلی د موږ په خیر دی د موږ په ګټه دی دې سره به روسیه درېږي دې سره به فرانسه درېږي دې سره به ایران درېږي دې سره به ترکمنستان او قزاقستان درېږي ټوله خلک اولاد لري ژوند لري نن په نړۍ کې خلک جنګ نه غواړي صلح غواړي یووالی غواړي اتفاق غواړي ترقي غواړي آبادي غواړي تعلیم غواړي د جنګ د هر چا په ګټه نه ده که کله تورخم دروازه بندېږي تاجکستان ته هم تاوان ده قزاقستان ته هم تاوان ده روس ته هغه ته هند ته هم تاوان نشته زموږ اموال بندېږي دا اول کومه راته ترانزیت لاره ده دا لاره په موږ بندوي د واګې بندر بندوي کراچۍ بندر یې بند کړی ده هند ته هم تاوان ده او که پاکستان ډېر نورم شریکه کېږي او نورم خپل هغه غلچکي او هغه نامشروع غوښتنې او حرکات کوي خو هند مقابل کې هم کوي خو که څو میاشتو مخکې ته لاړ سو تقریبا ډېر لرې نه 4-5 میاشتې مخکې په نړیوال سټیج پاکستان د افغانستان غږ و او د افغانستان له هرې دایي او قضیې ملاتړ کوه برعکس هند به په نړیوال سټیج په افغانستان نه د ناامنۍ د زیاتېدو ګواښونه او تورونه کول خو اوس دا قضیه ولې سرچپه شوه ولې برعکس شوه نوې حقیقت ته واښودله هغوی هغه مکر کوو هغوی هغه جال کوو یعنې پاکستان کلونه له افغانستان سره له اویا کلن تاریخ سره د استخباراتي سیستم باندې چې هغوی کار کوي که داود خان نه راواخلو تر ننه پورې وخت ډېر تېرېږي زموږ هر حکومت چې په هر نظر و هر فکر و خو د پاکستان مقابل کې کلکه مقابله کړې ده کلکه مبارزه کړې ده او پاکستان یې پېژندلی ده دا ټول پاکستان کې وو مجاهد وو ضرورت یې درلوده ورغلي وو مسافر وو خو دوی درک کړې ده د موږ سیاسي مشران ډېر قابل د قدر دي د هغوی موضوع له موږ نه زیاته درک کړې ده او اوس نن ښه خبره دا ده چې جهانیان هم درک کړې ده چې پاکستان څه غواړي تشکر کور مودان سلامت اوسئ اتل صاحب له تاسې پوښتو داسې ښکاري چې د پاکستان پر وړاندې د سیمې د هیوادونو نظریه په بدلېدو ده افغانستان له دغه وضعیت څخه څنګه ګټه اخیستلی شي د
پاکستان مخکې هم درته یادونه وکړه د پاکستان په وړاندې باندې د ګاونډیو هیوادونو لیدلوری چې دی هغه نن و که سبا و بدلیدو خو ښه و چې نن بدل شو ځکه د هغه حقیقي څیره نړیوالو ته په ډاګه شوله نو پاکستان د کوم ملک سره ښه ملګرتیا کړې هیڅوک نشي ثابتولی که د هر ملک ته د لاس ورکړی ده د هغه ملک نه د ناوړه استفاده کړې ده د افغانستان لپاره ښه وخت ده ښه چانس ده تر څو دغه تورونه چې فعلا پاکستان په افغانستان باندې لګوي چې ماته ټي ټي پي روزي او د افغانستان خاوره ماته تهدید ده ښه خبره دغه ده چې دغه نړیوالو ته دا په ډاګه باندې کا اسلامي امارت د خپل په دې پالیسۍ باندې کار وکړه تر څو پاکستان له جاغې ونیسي راکشې کا چې د افغانستان باندې تاسو تورونه لګوئ ثبوت مو کوم ده په کوم دلیل په کوم منطق باندې تاسو دا ادعا کوئ نو په دغسې حال کې چې د نړۍ د همسایه ګاونډي هیوادونه هم د اسلامي امارت سره همغږي د پاکستان د ملامتۍ لپاره غوره لاره ده او دغه بهترین وخت ده څوک له ځان سره نور راجلبولی شي په سیمه کې ایران چین منځنۍ اسیا هیوادونه په دغه دایه کې څوک له ځان سره ملګري کولی شي دلته دوه کټګوري هیوادونه دي یو هغه لوی قدرتونه دي چې فعلا په نړۍ باندې حاکمیت لري لکه روسیه ده امریکا ده چې روسیه او امریکا یو د بل سره په تقابل کې دي فعلا یا به دوی مثلا د روسیې خوښه دلته اخلي د روسیې ملاتړ به اخلي همدغسې راتېر شه د امریکا ملاتړ خو هیڅکله نشي اخیستلی ځکه چې امریکا اوس هم غواړي د اسلامي امارت دغه فعلنی حکومت نسکور کا او د ده لپاره شوم پلانونه د خپله طرحه کا د افغانستان دښمنانو ته یې په خپل غېږ کې ځای ورکړی دی نو لوی قدرتونه هیوادونه دي لکه روسیه ده د دې ترڅنګ شمالي کوریا ده چین ده د دې هیوادونو همغږي د ځانه سره واخلي او په سیمه کې زموږ تاسو ګاونډي هیوادونه دي چې هند دی تاجکستان ازبکستان دغه هیوادونه دي نو د دوی لکه بنګلادیش یو که مثال دی سریلانکا ده چې د خواوشاته پرته دي نو د دې هیوادونو چې کله همغږي واخلي بهترینه لار ده د دوی د محاکمې لپاره چې دوی راکشي محکمه شي تر څو د نړۍ د دوی د شر څخه خلاصه شي افغانان د دوی د شر څخه خلاص شي نو دغه تیره پیښه چې فکر وکړي په پکتیکا کې ترسره شوله نو په ده باندې خو چې مسلمان خو پرېږده حتی چې څوک په بل دین باندې سالم عقل ولري په دې موضوع باندې دردېږي خو د همدغو هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه یا د سیمې د هیوادونو خاموشي په څه معنا ده له همغې پیښې وروسته نه هم روسیې نه هم چین نه هم ایران او نه هم نورو هیوادونو کوم غبرګون وښود ستاسې په نظر له پاکستان سره همغږي دي او که د پاکستان له ویرې غږ نشي کولی د پاکستان نه دا هیوادونه ویریږي نه د هغوی له ویرې څخه دوی خپل غږ پورته کولی شي دوی نه ویریږي دوی ته د افغانستان په ورانی کې چې افغانستان وران یا افغانستان سرپرست ونه لري د دوی دغه کومې خزانې چې دي خزانې ساتونکي ونه لري د دوی معدنیات ساتونکي ونه لري یعنې په ټوله کې درته وایم چې افغانستان یو کامل مدیریت ونه لري جوړ حکومت ونه لري دا د ګاونډي هیوادونو په ګټه باندې ده ځکه دغه 20 کاله دا او د کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه وه یعنې د سردار محمد داود خان د شهادت څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ده ټولو بهرني هیوادونو ګټه پورته کړې ده د موږ تاسو لنډ مثال مسینک درته ووایم د 20 کاله دغه چیغه ده چې د مسینک قرارداد وشو بیرته ختم شو وشو بیرته ختم شو ولې داسې کیږي چین په لاسي سره دغه قرارداد نه نور چاته ورکوي او نه افغانان پرېږدي چې د څخه ګټه واخلي نه په واقعي توګه دلته کار کوي دوی نو خو چین د دغه نور هیوادونه هم داسې مثال ورکولی شو کورمدن بغلانه صاحب څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات وشو له هغې وروسته په سعودي عربستان کې وشو او له هغې وړاندې لومړی په قطر کې پیل شوي وه اوس ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ په ایران کې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل او ځینو نورو مسایلو په اړه منطقوي ناسته راوبلل شي او په دې ناسته کې د چین روسیې افغانستان پاکستان هند او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون وکړي ستاسې په نظر د افغانستان او پاکستان د دغې ستونزې د حل په برخه کې د سیمې د هیوادونو همغږي او نقش څومره مهم دی د موږ تاسو دپاره دغه هیوادونه چې دي دا تخمینا په حقیقت پوهیږي او د سیمې موضوع یې درک کړې ده پاکستان چې کومه پروژه اخیستې ده له لرې دولتونو یې اخیستې ده او د دغه ټولو مخه نیسي که داسې خبره وکړو د میس عینک دوی پاکستان د دغه حالات دې ته نه پرېږدي چې ثبات پیدا کړي کاسه یا ګازار نه پرېږدي د
کمربند د یو کمربند یوه لاره د چین موضوع نه پرېږدي. مثالا په تاجکستان کې یو هغه تجاوز وکړو چې هغوی چینایي وګړي خپل ځان دغه ځای ګوښه کړه. دا د دوی هدف دي. کله دغه دولتونه چې ټولېږي دا زموږ په خیر ده، زموږ په ګټه ده. هغوی یا سیاسي یا اقتصادي یا اجتماعي یا نظامي فشار په پاکستان راوړي چې دا سیمه نور د نورو خلکو لپاره مه کاروه او دا د موږ سیمه ده. دلته اسیا لاس نه ده خوړلی. د معدن تجارت اقتصاد ټول په ځای پاتې دي. ځینې دولتونو دلته پیسې خرڅ کړي دي، هغوی غواړي چې دلته کار وکوي، خو دا دولتونه چې تا نوم واخیسته ترکیه ده، هند ده، چین ده، روسیه ده یا د واړه اسیایي مرکزي مملکتونه دي، ایران ده. دوی تخمینا یو څه په اقتصادي او منطقوي لحاظ باندې د شانګهای تړون ده یا نور دي سره متحد یا موټی دي. نور دوی نه پرېږدي چې افغانستان د خلکو کام ته ولویږي او له افغانستان نه دوی ته خطر پیښ سي یا په افغانستان کې غیر اخلاقي او غیر انساني کړنې وسي. دا دولتونه موږ سره هم همغږي دي او باید نورم اسلامي امارت کوشش وکړي او حقایق پیدا کړي، حقایق هغوی ته روښانه کړي چې موضوع څه شی ده چې دا نور د موږ په خوا ودرېږي. پاکستان دا غونډه د پاکستان په تاوان ده، د موږ په ګټه ده او پاکستان به دا خبره منیم نه، بیا به هم خلل اندازي کوي او بیا به هم خپل بادار خوشحالوي چې ما دا خبره ونه منله او تا ته مې نور بیا نیک کار وکړو او خوش عظمتي مې وکړه. بغلانی صاحب که جنبندۍ ته راسو له هند سره په روابطو کې باید افغانستان له څومره احتیاط څخه کار واخلي؟ زه خپله عمر مې 80 کاله ده. موږ مسلمان یو، ایمان لرو، افغانان یو، غیرت لرو، غرور لرو. موږ 100% کې آزاد یو، آزاد به یو، آزاد وو او آزاد به یو. موږ باید خپلې ګټې مد نظر ونیسو ولې بل ته تاوان وانړوو، خو په خپلو ګټو کې هیچا ته اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ ګټې په خطر کې واچوي او یا موږ ته ووایي چې تاسو په خپله ګټه نه لرئ، چا سره به روابط نه لرئ، ما سره به دې ته خو غلامي وایي. غلامي خو نه د موږ پلرو قبل کړې وه، نه موږ قبله کړې ده او نه د موږ واړه اولادونه قبلوي. دا هیڅ امکان نه لري چې یو افغاني ته وګوره جنبندي خبره ته وکړم چې افغانان تل لله الحمد د خارجي یرغل په مقابل کې یو موټی کېږي. هلته بامیانه یو، پنجشیره یو، هراته یو، بغلانه یو، قنداره یو ورکېږي. دغه د پاکستان دغه تجاوز موږ ته په وحدت لحاظه ګټه رسولې ده، د اقتصاد له لحاظه ګټه رسولې ده. د اقتصاد لحاظ د ګټه ځکه زه درته وایم چې موږ به هر څه خودبسیا سو، تر اوسه خو پردي پاپړو ته کتلې، نور به نه ګورو، ځان ته ښه جوړوو که بد جوړوو دا به جوړ کړو. ډېره زیاته مننه. تشکر مودان. سلامت اوسئ. اتل صاحب، هند ته نږدې کېدل د افغانستان لپاره ګټور دی او که زیانمن؟ خوشحال بابا وایي ازادي تر بادشاهۍ اعلی تیری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. موږ ته د هر څه نه مخکې د بغلاني صاحب د خبرې په تایید سره د موږ او تاسو خپلواکي مهمه ده، آزاد پاتې کېدل ډېر مهمه دي. د خپل ازادي باید وساتو که په هر قیمت باندې کېږي. هند ته نږدې کېدل د افغانستان په ګټه باندې ده، ځکه د موږ او تاسو په تجارت کې هند ډېر مهمه رول لوبولی شي که په واقعیا د افغانستان سره دوست پاتې شي او په واقعي توګه افغانستان ته لاس ورکا، نو ورنږدې کېدل د افغانستان ډېر په ګټه باندې دي او پاکستان د دغې مسلې نه چې هند افغانستان سره وصلېږي سر ټکوي او هغوی به د دغه مسلې نه ډېر خواشیني برېښي او بالاخره هغه د افغانستان په کورنۍ چارو کې به لاسوهنه هم کمه شي او حتی لاسرسی به هم ورته نشي پیدا کولی. خو افغان حکومت باید په همدغه اړیکو کې له څومره احتیاط څخه کار واخلي؟ بهتر شرط ته په دې کې که چېرته احتیاط ونه کړي نو بیا داسې پښیمانۍ به ولري، داسې بدیلې پایلې به ولري چې د هغه ځواب ورکول بیا د افغانستان تاریخ ته دا به ډېره مشکله خبره وي. ځکه موږ او تاسو اوس دغه حکومت چې فعلا موږ او تاسو لرو د ډېرو قربانیو په بدیل کې رامنځته شوی ده، نو که چېرته د احتیاط څخه کار ونه اخیستل شي دغه دومره کې قربانیانې چې ورکړل شوي دي نو دا بیا د افغانستان راتلونکي نسل ته او تاریخ ته ډېر غټ عار پاتې کېږي. ډېره زیاته مننه. کور مودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی امین الله اتل او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد ولي بغلانی صاحب چې راغلي او بحث کې مو راسره ګډون وکړ. کور مودان.